اکثر زموږ په کورونو کې ځینې نارینه دا خبره ډیره زیاته کوي چې ښځه خو به دوباره میلاو شي خو زما مور او پلار او وروڼه خویندې به ماته بیا دوباره نه میلاویږي. نو دا خبرې چې کوم نارینه کوي نو هغې ته زما وړوکی غونې ګزارش دی. زه هغې نه دا تپوس کول غواړم څنګه چې تا ته خپله لور او خپله خور عزیزه ده، ته پرې ډېر زیات مین یې، ته د هغې خفګان نشي برداشت کولی. که ستا لور خور بل کور ته واده شي او هغه کور والا ورته دا خبره وکړي چې ښځه خو به بیا میلاو شي خو زما مور او پلار ماته ډېر عزیز دي، نو آیا ته به دا خبره قبلوي؟ نه، هیڅکله ته نشي قبلولی. همدغسې ستا ښځه چې ده دا د چا خور ده، د چا لور ده. زه به تاسو ته دا ووایم چې د هرې رشتې ځانه خپل مقام دی، خپل عزت دی، خپل حق دی. د هرې رشتې قدر وکړئ، خپل دا سوچ بدل کړئ، ځکه مضبوطه معاشره هغه ده چې هلته کې د هرې رشتې عزت کیږي، که هغه خور وي، مور وي، لور وي او یا ښځه وي.